چې مونږ منافقان یو، هر چا سره منافقت کوو، دروغ وایو، دروغ وایو. شریعت بل دروغ وایي. وضاحت وکړه شریعت څه ته وایي. شریعت د غل نه لاس پرې کولو ته وایي. شریعت زناکار سنګسارولو ته وایي. شریعت شرابي په درو وهلو ته وایي. شریعت دې ته وایي. ته د شریعت بل وضاحت وکړه. دروغ ولې وایي؟ تر کومه پورې به ته دا ملک په تیاره کې ساتې؟ که ملک په تیاره کې ساتې نو خدای خو په تیاره کې نشي ساتلی. تاسو وګورئ چې دې خدای په پاکستان کې هر یو حکومت سره څه وکړه. وملید که دا عوام یا دا قوم در سره څه نشي، یا ما غوندې روټي خلاص ته په پیسو خرید کې، نو خدای خو نشي خرید کولی. نو ار دې خدای ته وګوره چې هر یو حکومت راغلی دی او دروغ یې ویلي دي، نو خدای ورسره څه وکړه. د سړیتوب په جامه کې یو حکومت په شرافت د کرسۍ نه دی کوز شوی، دې خدای ورسره څه وکړه. نو زما عزیزانو دغه خدای د عرش نگهبان، دا خدای د کعبې نگهبان دی، دا خدای د مدینه نگهبان دی، دا خدای د جمعات نگهبان دی، دا خدای د قرآن نگهبان دی، دا خدای د اسلام نگهبان دی.